د لغمان والي د مرکز مهترلام اړوند ګلکاریو د ملاخ د زیارت او دورکونډې د سیمې د اوسیدونکو ستونزې د حل په موخه مخامخ واورېدې. نن د چهارشنبې په ورځ د جدې په 10مه نیټه په ولسي جرګه کې د لغمان د خلکو پخواني استازي نقیب الله محبت په مشرۍ د مرکز مهترلام اړوند د ګلکاریو د ملاخ د زیارت او دورکونډې د سیمې اوسیدونکو د لغمان والي رحمت الله یرمل سره ولیدل. راغلو خلکو د لغمان والي څخه مننه وکړه چې تل یې د ولسونو ستونزې د حل په موخه مخامخ اورېدلي. دوی دغه راز د یو شمېر نورو ستونزو سربیره د حلقوي سړک د متضررینو د نمرو ستونزه هم د لغمان والي سره شریکه کړه. د لغمان والي رحمت الله یرمل راغلو ولسونو څخه مننه وکړه چې تل یې خپلې ستونزې له مسؤلینو سره د حل په موخه شریکې کړي. نوموړي دغو قومي مشرانو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د دوی ټولو ستونزو، غوښتنو او وړاندیزونو ته به رسیدګي وکړي. خالد سهار، هیرو ټي وي، لغمان.